د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري د خپل کار په دفتر کې مسؤلینو علما کرامو او مخورو سره د ستونزو حل په موخه ولیدل او دوی ته په ټولو برخو کې د قانوني همکارۍ ډاډ ورکړ. ننګرهار کې د دارالعلوم الفاروقیه دیني مدرسې څخه 450 تنه فارغ او د فضیلت لونګۍ ورپسر شوې. د یادې مدرسې محتمم وایي دغه طالب العلمان د قرآن کریم حفظ تجوید او ناظري برخو کې فارغ کړل. ننګرهار کې کروندګرو د خپلو حاصلاتو ساتلو په موخه له کرنې وزارت څخه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي کله چې له کښتونو حاصل راټول کړي نو د ډېرې مودې لپاره نشي ساتلی. ننګرهار کې د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د چرګانو د دانې د تولید یوه فابریکه پرانیستل شوه. د ننګرهار شیخ مصري صنعتي ښارګوټ کې د افغان پانګوال له لوري د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د اجوه په نوم د چرګانو د دانې د تولید یوې لویې فابریکې په فعالیت پیل وکړ. جلالاباد ښار کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت توکي له سوځېدو وژغورل شول. د ننګرهار مرکز جلالاباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د حج او اوقافو ریاست ترڅنګ په یو مارکیټ کې تېره شپه شاوخوا 10:30 بجې د هندي رکشاو د سامانونو او موبلایلونو د تبدیلۍ په یو دوکان کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی او چې د اطفایي ټیم ژر اقدام په ترڅ کې اور مهار او د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت توکي له سوځېدو وژغورل شول. په چرګام ولسوالۍ کې د امر بالمعروف د قانون تطبیق کمیټه فعاله شوه. د ننګرهار امر بالمعروف د قانون تطبیق مرکزی کمیټې له لوري په چرګام ولسوالۍ کې د سیمه ییزو مسؤلینو علما کرامو او قومي مشرانو په غړیتوب سره د دې قانون پلي کېدو په موخه فرعي کمیټه جوړه او په فعالیت پیل وکړ. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې 10 سانتي واوره شوې. د مسؤلینو په وینا تر دې مهاله چاته کوم زیان نه دی اوښتی.